تاسو خپل ځان بدلول غواړئ خپل ژوند بدلول غواړئ نو ډیر اسانه طریقه ده او صرف 2 منټه راکې ځکه چې تاسو خپل ژوند بدلول غواړئ او خپل ځان ښه کول غواړئ نو زه درسره دا واده کوم بالکل نو ځان به تاسو به ډېر زر بدل شي صرف ماله 2 منټه راکې صرف د 2 منټه د ویډیو کلیپ وګورئ او ډېر اسانه طریقه د راځي د ویډیو سره وګورئ مخکې ملګرو سره هم لازمي د سو په نه شریکې ځکه چې نو ډېر خپل او پیغام ورکړی دی ځان بدلول غواړي راځي تاسو د څنګه دا ویډیو ګورئ ځوانانو ټول زما د زړه سرونه زما د سر تاجونه خو د خپل ژوند یو څو منټه ماته راکړي چې تاسو ژوندۍ ما بدل نه کړي تاسو راتلونکي ژوند کې تاسو ماته دعاګانې ونکړي نو بیا دې ملنګ فقیر ورته وای د ژوند په ټولو کې فاضل لحظه د ژوند په ټولو کې فاضل شی د ژوند په ټولو کې بکواسترین شی د خزو سره رابطې کول دي د جنکو سره رابطې کول دي د جنکو سره مینې محبتونه کول دي دا چې کوم شو دا د انسان تباہی د انسان زوال د دلته نه شروع کیږي د غرونو په شانت زلمی د غرونو په شانت سړی ورته نه ټینګيږي خو چې کله یو ځوان د دې شي نه راووتلو کنه نو بیا واوره زما ځوانه چې الله رب العزت تاسو کومه ژوندۍ درکړي روب داب د جوړيږي پرسنالټي د جوړيږي هر څه به په وخت وي ژوند به خسته وي ګوره دا لازم نه ده چې ته د یو جنس سره ټول مرخته وي دا نه چې په دې راوړې د کله یو کله بل یو جنې مته ته خوند نه درکې یو دا خبره واوره دوی دا چې ټول د شپې خوب روټین هر څه به ډیسټرب وي چې تر څو تا رابطې نه کړې زړه به نه قراري سحر چې را پاسې نه به د خبرې نه به د اترې نه به د جرګې وي کم ځوانان چې د دې شیزونو نه لري قسم نه چې په محفل کې ودرېږي په ډېرو خو خلکو باندې سرونه ګرځي داسې خبرې کوي دی چې ټوله شپه د دې سره ویسټ کېږي ټول ټایم د دې سره ضایع کېږي او هر ټایم ورسره لګیا وي زه وایم چې د دې په ځای باندې که چېرته کتاب نشي راغستی چېرته قرآن نشي راغستی چېرته بل څه نالج نشي زده کولی په دې زړه کې دی چې تش درود هم شروع کړی که نه درود او هغه ټایم دې پې تېرېږي په روحانیت هم مضبوطېږي په مخ باندې دې ورسره نور هم راځي او په خبره کې دې وس هم راځي دس هم راځي چې خبره کې لکه ګل لړکې داسې خبرې به کې درود کې خو بیا دا زور دی ځکه چې په جانان باندې ویل کېږي نو د دې شیزونو نه راوځي دا تاسو چې کم دی ویسټ اف ټایم دی لمونځ ته دې هم نه پرېږدي په لمونځ کې به هم ګوره تاله د لیلا او د معشوقي سوچونه درځي ولاړ به په الله ته او درنه هېر وي چې څو رکاته کومه څو نه کومه ایون چې په ځان به نه پوهېږي یو ښځې په یو کتاب کې لیکلي دي چې ګوره زمونږ خو هغه سړی زمونږ خو هغه ځوان ته زړه پرېوځي مونږ د شدت سره تړپاو چې مونږ وایو چې دا زمونږ وی زمونږ ځواني د ده نظر وی چې کوم په لاره تېرېږي مونږ ته سترګې ټیټېږي د نن سبا ځوان به تر کوره رسوي د نن سبا ځوان به پسې په انباکس کې سړي د نن سبا ځوان به ورله ځان سپک کړي د نن سبا ځوان به شپه ورځ تصویران ګوري دا ولې د ځوانانو د ځوانو نه روب داب تللی دی نو یا ځوانه د دې نه راواوړه او چې کله د لمونځ او دس خوب روټین هر څه په ټیم شو که نه سهار هسې راوځه او ګرځه ډېر څه به زده کړې الله رب العزت به له ډېر څه درکړي خو چې ته د غرمې راپاسې د سهار راپاسې او تا خورین مخ نیولې او ته نه د روټین وي نه د خبرې نه د اترې وي ته به څه زده کړه وکړې په دې ژوند کې نو د دې فضولیات نه چې کوم انسان واورېد او ځان یې کابو کړو او چې کله درله الله وس دس درکړو یو نه چې 4 ودونه وکړه ویې ګټه ښه په نه راباندې خو د دې ریلیشنونه د دې رشتو نه د دې عشقونو محبتونو نه خپې وباسې که چېرته به کې مبتلا وي دا مې درله د زړه نصیحت دی هر ځوان له په ځوانۍ کې به تاسو دا ویډیو کلیپ وکړه نو ډېر ښکلی پیغام ورکړی ټولو پښتنو له که تاسو ځان بدلول غواړئ ځان کې جنفي دغه راوستل ځان بدلول غواړئ نو صرف دغه کارونه وکړئ دې هغه ته کوم ښکلې خبرې وکړئ دا ویډیو کلیپ مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ او د ثواب په ویډیو کتلو ډېره مهرباني والسلام